پیازو په اوبو مو ویښتان ښکلي کړئ. مونږ کولی شو د ډېریو ناروغیو درملنه پخپله وکړو پرته له دې چې ډاکټر ته ورشو. یو له دې ناروغیو څخه د ویښتانو تویېدل دي او موږ ټول ته څرګنده ده چې ډېر ویښتان درلودل د ښځینه او نارینه، ځوان او زوړ د هر چا خوښیږي، ځکه همدا ویښتان دي چې په جذابیت کې ستر رول لري او په هر عمر کې خلکو ته ځانګړې ښکلا ورکوي. موږ غواړو دلته د ویښتانو د تویېدلو پر عواملو او حل لارو بحث وکړو. په انګلیسي کې د ویښتانو تویېدلو ته هیر لاس وایي او د دې ناروغۍ سببونه هم ډیر دي، لکه محیطي عوامل، اندېښنه او تشویش، نامنظم او غیر صحي خواړه، هورموني تغییرات چې په میرمنو کې زیات لیدل کیږي، د ویښتانو شکل ورکولو بېلابېل واکسونه او جیلونو استعمال، جینیټیکي عوامل او ځینې درملونه هم شته چې ویښتان تویوي. دلته د پیازو طریقه ښودل شوې ده چې څنګه یې وکاروو چې د ویښتانو تویېدلو مخه مو ونیسي او هم مو ویښتان ښکلي کړي. پیاز د بکتریا ضد خاصیت لري چې همدې ځانګړنې له مخې د پیازو جوس کولی شي د ویښتانو ریښې له میکروبونو وساتي او په همدې ډول په پیازو کې سلفر شته چې د ویښتانو د فولیکونو د وینې جریان ته پرمختګ ورکوي او د ویښتانو وده چټکه کوي او له تویېدو څخه یې مخنیوی کوي. اوس راځو د پیازو څخه د اوبو ایستلو طریقې ته. لومړی یو غوټه پیاز راخلو او په جوسر ماشین کې اچوو. کله چې اوبه ښې ترې ووتلې، په دویم پړاو کې د کوم پیاز اوبه مو چې ایستلې وي مالوچ پکې لمدوو او بیا یې د ویښتانو په ریښو مخو له 20 تر 30 دقیقو یې پرېږدو او بیا یې په تړمو اوبو پرېمینځو. په دې کار سره به مو په یوه میاشت کې د ویښتانو تویېدل بند شي او خورا لوی توپیر به وګورئ. او د پام وړ خبره دا ده چې د پیازو د طریقه دې په اونۍ کې 2 ځلې استعمال شي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.